درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن مهمو او وروستیو خبرونو ته. کابل ته د طالبانو په نږدې کېدو غني پر پوځ شکمن شوی او د ګوښه کېدو په اړه اندېښمن و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په پای کې د افغانستان د پوځ د سقوط ریښې ارزولې دي. دغه راپور ښیي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان پر اردو او امریکا شکمن شوی و. د سیګار راپور چې چهارشنبه د غویي پر 28 خپور شو، د اشرف غني د حکومت په وروستیو ورځو کې د دسیسو او بدګمانۍ په اړه خبرې کړي دي. په دې راپور کې د افغانستان او امریکا د پخوانیو چارواکو له قوله راغلي چې پلازمینې ته د طالبانو په رانږدې کېدو سره غني ویره لرله چې خپل پوځ به یې پر خلاف راپورته شي او شکمن شو چې امریکا له واکه د هغه د لرې کولو لپاره د پلان نیونې په حال کې ده. د دغه راپور له مخې غني همداراز خپل زیات شمېر لوړپوړي امنیتي چارواکي او مهم قمندانان ګوښه کړل او باوري و چې ورته ژمن نه دي. دغه کار د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه لا کمزورې کړه او د جګړې په مدیریت کې لالهندي جوړه او ورسره نظام وپرځېد. په دغه راپور کې راغلي له افغانستانه د پوځیانو او د دوی د همکارانو د وتلو لپاره د امریکا تصمیم له دوی په ملاتړ کې د افغان ځواکونو له بېوسۍ سره د دغه هیواد په سقوط کې مهم عامل و. سیګار ویلي چې د 2020 کال په فبرورۍ کې د دوحې هوکړه لیک د جګړې په ډګر کې د طالبانو پرمختګ ته په پام سره د ډیری افغانانو لخوا د وضعیت د بدلون لپاره یوه روښانه نښه وبلل شوه. د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته غني د امریکا لخوا د هغه د ګوښه کېدو لپاره له دسیسې ویره لرله او د پوځ په قمندانۍ کې بدلونونو ته مخه کړه. جنرال سمیع سادات چې د محمد اشرف غني د حکومت په وروستیو ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت درلود، سیګار ته ویلي چې غني یو پارانوید ولسمشر و او له خپلو هیوادوالو یې ویره لرله. که څه هم د اشرف غني حکومت پر سقوط 8 میاشتې اوړي، د دې پیښې پټ اړخونه لا نه دي روښانه شوي او وخت نه وخت د دولت د سقوط پټ رازونه په ډاګه کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.